احمد مسعود به په رښتیا هیواد ته راستون شي؟ آیا دا خبره په رښتیا ده چې احمد مسعود خپل هیواد ته راستنیږي؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. امیر خان متقي په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدنه ترسره کړې ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوی د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او په ایران کې د هرات ولایت له پخواني والي اسماعیل خان سره وکتل. هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مونږ ټولو څخه غوښتنه کوو چې خپل هیواد ته دې راستانه شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې ویډیو ټیپ کې وایي هو موږ له احمد مسعود د اسماعیل خان له قوماندانانو او نورو افغانانو سره ولیدل. موږ ټولو ته دا ورکړل چې د دوی کولی شي پرته له کومه ډار یا اندېښنې نه هیواد ته راستانه شي او په سوله کې ژوند وکړي. امیر خان متقي ویلي دي چې موږ هیڅ چاته کینه نه ساتو. څوک چې مخالف ول هغه تیر شول. غواړم چې ټول هیوادوالو څخه غوښتنه کوم څوک چې زموږ له ډاره هیواد پرېښودی یا هم زموږ له کبله یې هیواد پرېښودی، خو هغوی ډاډه زړه کولی شي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په ارامه سره ژوند وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.